حدیث کې تاسو ته به یو داسې کس ذکر موندل کېږي چا خپل لاسونو سره یو کم سل خلک وژلي وو. دا څه وړه خبره نه ده که تاسو تاریخ وګورئ نو چا هم خپل لاسونو سره دومره کسان چرته نه دي وژلي یا وژلي به هم وي نو ډېر لږ. داسې کسان هم ډېر تیر شوي دي چې چا خپل لاسونو سره 20 او 30 خلک وژلي دي. یو سړی و چا نوم جک د ریپر و او هغې 20 کسان وژلي وو او بیا هم ټولو ویل چې دا ډېر زیات دي. خو دې سړي خپل د لاسونو سره یو کم سل خلک وژلي وو. استغفر الله. خو هغې نه پس هغې توبه وکړه او هغه یو راهب ته لاړ او هغې ویل چې ما دومره کسان وژلي دي نو بیا هم الله به ماته وبخي. نو راهب ورته وویل چې یو کم سل دومره خلک الله به تاته کله هم ونه بخي. نو هغې سړي چې دا واورېدل نو غوسې کې شو او بیا هغې راهب له هم مړ کو. نو یعنې هغې 100 کسان ووژل. خو هغې بیا توبه کول غوښتل نو هغه یو عالم ته لاړ او هغې ته یې ویل چې ای عالم ما 100 کسان خپل لاس سره وژلي دي نو خدای به ماته وبخي او که نه. نو هغې عالم بیا ورته وویل چې الله او هغې بخښنې ترمنځ کې څوک راتلی شي؟ څوک دی هغه کوم دومره طاقت لري چې هغه تاته دا وایي چې الله رحیم نه دی؟ الله بخښنه او هغې رحمت ډېر لوی دی. الله به تاته لازمي وبخي. خو ته یو داسې ښار کې اوسېږې کوم ځای کې ګناه ډېر زیات دی او یو ډېر بد ځای دی. کوم ځای کې ټول خلک داسې دي او ته بیا قتلونه کوې. دلته څه قانون نشته ځکه ستا دپاره داسې کارونه کول اسان دي. نو هغې عالم ورته وویل چې ته څه پاک او مقدس ځای ته لاړ شه. نو عالم ورته هغه ځای وښود او ویل چې ته هلته عبادت کولی شې. نو هغه کس سفر کې و چې ناڅاپه مړ شو. خو هلته بیا د رحمت او عذاب فرشتو نه فیصله نه کېدله چې څوک به د دې روح وباسي. خو بیا آخر کې د رحمت فرشتې هغې ساه ووښکو او د دې وجه دا وه چې الله هغه په نیتونو پېژندلی و. هغه هغې ځمکې ته نه و رسېدلی خو بیا هم د هغې نیت صفا و. د دې حدیث نه موږ ته دا خبره معلومیږي چې عبادت نه مخکې علم څومره اهمیت لري. ځکه امام بخاري خپل کتاب کې لیکلی دی کوم قرآن نه وروستو ټولو کې صحیح کتاب دی چې زما دپاره علم عمل نه مخکې دی او که سم علم نشته نو بیا عمل هم نشته.